او دا دعا د سره سکرین ریکارډ کې تر ډیرو مؤمنانو یې ورسوي، تر ډیرو مؤمنانو. امام حسن البصري رحمه الله دا داسې تابعي ده دومره لوی مقام رب العالمین جل وعلا ورکړی ده لکه مثال په صحابو کې ابو بکر. ابو بکر رضی الله عنه څومره شان الله په صحابو کې ورکړی، په تابعینو کې الله جل وعلا دومره مقام حسن البصري رحمه الله تعالی جل وعلا ورکړی. ډیر عظیم امام تیر شوی، ډیر عظیم امام تیر شوی. نو په دې وخت کې حجاج بن یوسف دا لوی ظالم په مسلمانانو کې تیر شوی ده، لوی ظالم. اوف 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 تر فرعون هم ډیر لوی ظلم کړی، منی کې نه منی، دونه لوی ظالم تیر شوی. خو مؤمن مسلمان تیر شوی ده. ظلمونه ډیر زیات کړي، صحابه یې شهیدان کړي، مکه المکرمه باندې 2 ځلې حمله کړې ده. عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه شهید کړی ده، دا صحابي د امیر المؤمنین تیر شوی ده، شهید کړی. قاری صاحب کله مؤمن کېدی شي که چې مؤمن مسلمان؟ خو ایمان خو خپل درجات لري. مؤمن خو هغه څوک د لا اله الا الله دی الله په وحدانیت باندې ایمان لري نه. نو دا په ورځ قیامت دی الله به څو معامله ورسره کوي الله جل وعلا ته. او کامل مؤمن خو نسی کېدلی، دا مطلب دا نه ده چې کامل مؤمن و نه. مؤمن په دې معنا باندې چې مسلمان، هغه عامه معنا یې ترېنه واخلي. په دې وخت کې حجاج بن یوسف امام حسن البصري رحمه الله ته بعضې خبرې کړې وې چې دا کار وکړه، هغه نه کول. کله چې نه کول نو حجاج بن یوسف امر وکړل چې والله زه به دې تا په دې وینو باندې دا خپله توره سره کړم. عسکر یې ولېږل وایي ورسې حسن البصري راولي. او حجاج بن یوسف همدغسې کس و چې کله به یې خبره وکړل د هغې نه تېرېده. په د ده په دې ولایت کې چې د ده کوم دفتر و مرکز ده، د مشیري ځای ده، نو جلاد چې هغه شانه به یې سر پرې کول، اثر به یې داسې پرې کول. نو دې ته یې ویل چې تیار سئ ودرېږه، تیار سئ ودرېږه، چې څنګه راغله نور باندې ګزار کوه، سر جنې وهه. امام حسن البصري رحمه الله المر د دې علم المر حسن البصري رحمه الله عسکرو راوستل را روان کړی ده. نو دی په دې نه ده خبر چې اوس قصه څه شی ده، خو هلته جلاد توره په لاس کې ورته ولاړ ده چې بس فقط سر یې وهي. نو په دې وخت کې حسن البصري رحمه الله چې حجاج بن یوسف ته په دروازه ورننوځي نو د ده شونډان وښورېدل. دا ساتونکي چې په دروازه کې ولاړ ده دې ولیدل، دا د ننوتلو په حال کې شونډان خوري. چې حجاج بن یوسف ته ورغله، حجاج بن یوسف ورته راولاړ شول. اهلا وسهلا یا ابا سعید، د سعید پلاره په خیر راغلې. جلاد توره په لاس کې ورته ولاړ ده. حجاج بن یوسف له خپله ځای ورځنې جګ شول، هغه ځای کې یې دی کېنول او پخوا کې یې دی ورسره کېنول او هغه قیمت بها عطر حجاج بن یوسف ورته راواخېستل، ورته ګفټ یې کړه. الله اکبر. خبر عكس ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حجاج بن يوسف خبري ورسره وکړلې، ښه په احترام خبري ورسره وکړې او ښه په احترام ورته ویل وایي ځه لاړ شه بېرته. بالکل قاري صاحب. د باندې چې راووتل چې د دروازې پورې راځي، د هغه په دروازه کې چې کوم ساتونکی ولاړ دی چې د ده شونډانې وکتل چې خوري، دې ورپسې منډه اخیستلې ده. ویې ورته وایي چې یا امام، یا الله په ذات قسم درته کوم چې د دې دپاره نه وې راغوښتلی چې د تا سره په عزت خبرې وکړه او تا ته عطر درکړي. یا الله په ذات قسم توره دغه جلاد ته یې امر کړی و چې څنګه راسې او سترګې درته داسې کوم نور سر جینې وهه، ته د قتل دپاره راغوښتلی ولې. دا ته په دروازه کې چې ننوتلې شونډان دې وښورېدل، د خدای جل وعلا دپاره دا کلمات ما ته وښیست، تا کومه دعا وکړه، څه دې وویل، دغه شونډان دې ولې ښورېدل او څه دې ویل؟ بالکل قاري صاحب. نو امام حسن البصري رحمه الله ورته ویل چې زه چې کله ورننوتم نو ما دا کلمات دا دعا مې وویله، نو رب العالمین جل وعلا که داسې خبره وي چې ده زه وځلم نو الله جل وعلا د دې کلماتو په برکت ماته نجات را نصیب کړل. هغه کلمات دا دي: اللهم یا ولی نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. دا دعا مې وویله نو هغه جلاد ورته وایي چې رب العالمین جل وعلا تا ته نجات در نصیب کړل د حجاج له دې ظلم نه. خو دا عظیمه دعا د
دي خلاصه دي دعاء مفهوم دي دعاء دادا سي ايه متعال ربه يا حي يا قيوم ذاته داسې نجات ماته له حجاج نه را نصیب کړي دي د له ظلمونو نه اولادونه لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام ته په اور کې نجات ور نصیب کړی و دا د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې مې وعده در سره وکړه نو هغه ځای کې دا دعا م رایاده سوله و ابراهیم علیه السلام دعا یقینا چې څوک دا دعا کې توسل الله ته وکړي واسطه یې جوړ کړي چې ای هغه ذاته ای رب العالمین ذاته څنګه د ابراهیم علیه السلام ته نجات ورکړل په اور کې یا الله تا ته د هغه رحمت واسطه کوم هغه قدرت دی واسطه کوم یا الله ما له دې تکلیف نه خلاص کړه په خدای قسم دی رب العالمین چې څومره مینه له ابراهیم علیه السلام سره و د هغې مینې او محبت په خاطر به رب نجات درکوي تاسې ټول امین را سره ووایسه یا الله یا الله یا رحمن یا رحیم یا رب العالمین دلته چې څومره ورونه او خویندې مؤمنان را سره دي یا الله څومره مؤمنان ورونه او خویندې را سره دي یا الله په کور کې تکلیف لري یا الله په کاروبار کې تکلیف لري یا الله بیبي او خاوند دي په منځ کې خفګان او پریشاني او تکلیف لري یا الله په کورنۍ کې ورونه دي په منځ کې تکلیفونه دي یا الله نور ماشومان مریضان دي کورونو کې مریضان دي وغیره وغیره یا الله تا ته په هغه قدرت دي واسطه وسیله جوړو درته کوم قدرت چې د ابراهیم علیه السلام او کوم رحمت چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې نمرود ته وښودل یا الله په هغه قدرت تا ته واسطه کوو په هغه رحمت دې تا ته واسطه کوو او په هغه محبت دې تا ته واسطه کوو ستا ابراهیم علیه السلام ته دوست ویلي دي واتخذ الله ابراهیم خلیلا اله العالمین تا ته هغه محبت واسطه کوو ستا ابراهیم علیه السلام ته دوست ویلي یا الله د ما او د ما د مخلصو ملګرو د دې ابابیلو د صحابو د دفاع کوونکو یا رب العالمین یا الله د دې خاص مخلصو ملګرو یا الله ته مو د ژوند له مشکلاتو له پریشانیو داسې نجات را نصیب کړي یا الله لکه ابراهیم علیه السلام ته سړي نجات ور نصیب کړي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا الله يا الله هغه رحمت او قدرت دې درته واسطه کوو چې ابراهیم علیه السلام په وخت کې تا وښودل یا الله موږ ته په ژوند کې داسې خوشحاليانې را نصیب کړه یا الله د ما او د ما د مخلصو ابابیلو ملګرو ته د صحابو دفاع کوونکو ته یا رب العالمین داسې خوشحاليانې په ژوند کې را نصیب کړه لکه ابراهیم علیه السلام ته چې په اور کې خوشحاليانې ور نصیب کړي یا عظیم ربه یا عظیم یا الله یا رحیم الله